وینې مان حاجي صاحب روپۍ نه اخلي درنه نه دا اخلي اول کې داسې دي اول کې داسې ښه اول کې دوی چې نه درنه حاجي صاحب بیا به لوښي ووینځو دغه د خپل تمریناتو په اړوند که را سره وغږېږئ تمرینات کوئ دم ګړی تمرینان خو بس سهار او ماښام بس سهار ځم جیم ته بس مازدیګر ټایم کې ځم خپل اکیډمي ته پریکټس کوم ضررونکي اوښکه پاپړ دې کې تیاره م خیزي وړکۍ جلۍ م خیزي او وینې دلته میږه م پکې خیزي ډېره مزه کوي بیا به زه درته د چرګو هګۍ را پټوم چا نه پټوې مو کور کې چې دغه ځوانان ډلې ډلې ته ګوري او خوشحاله دي یو بل سره مینه محبت او دلته راځي او سیاحت لپاره او د دغه خوراکونو نه خوند اخلي دغه صحنې نه ته خپله څومره خوند اخلي دغه یو شاټ ډېر ښایسته وهي دغه سټریټ ډېر په کانفیډنس سره وي کله چې دغه بال درته ورسېږي سرپه پې نه کې په دې دې ځانګړی پریکټس کړی که نه نیچرل همداسې دی پریکټس پې کول وکړم پریکټس مې پې کړی ده نو ځکه بارې مې پې سلامونه ستړي مو شئ وخت مو په خیر درنو لیدونکو مهراب ګل مخلص مصطفی میاخیل نواف خان او دغه ډلې ځوانان یو ځای راغلي یو نن د جلال آباد اړوند هغه د بېسودو هوټلونه چې ورته وایي د سیند په غاړه چې کوم دي هلته بیا کوم هوټل ته راغلي یو سپینغر شینواري رسټورنټ ولې راغلی په دې خاطر راغلی چې نواب خان ته مرکه مو وکړو ګپ شپ ولګو همداراز ځینې ډالېګانې هوټل ته خلک ډوډۍ ته راځي راځه ډوډۍ خورو ته کیسې کې دلته ښه نواب خانه ستړی مو شي په خیر راغلی څنګه یې شکر ده زموږ افغانستان څنګه دی ښه ده ښه دی او خلک غوښې پخوي او هغه کوي او که نه حاجي صاحب د هوټل ده انصافداره ده حاجي صاحب او که قرباني خو به یې نه کړي نه نه ده کړې قرباني نه ډېر حلال کړي دي ښه تاسې راځئ هغې صاحب سره غږېږو صحیح دی راځئ ښه درنو ملګرو راځئ را سره پاتې شئ له حاجي صاحب سره هم غږېږو حاجي صاحب سلامونه ښه یې جوړې خاص دی خیرت دلته اجازه درشم راځه حاجي صاحب سلامونه ښه یې جوړې نه کېنه کېنه زه نه کېنم زه نه کېنم دلته شکر دی د خدای فضل دی کېنه څنګه یې الحمدلله تاسو ښه یاستئ د ژوند چارې دې څنګه روانې شکر دی د الله الحمدلله د الله کار روزګار زندگی بس وخت یې تېرېږي شکر دی د الله نه راځي وخت دی تېرېږي وخت یې تېرېږي دا شینواري لهجه ماته ډېره خوند راکوي دا خوندوره دم خوندوره لهجه ده بېله شکه چې خوندوره ده او کله چې شینواری په خپله ژبه باندې بېرته یې وایي که نه که موږ دا لهجه ووایو شاید هومره خوند ونه کړي کوم شینواری چې خپله وایي بیا ډېر خوند کوي زوی در باندې ډېر ګران دی که ته ور باندې ډېر ګران ښه ډېره مننه حاجي صاحب ځوانان ډلې ډلې راځي ګورو یو خو دا چې کاروبار روان دی په دې به خوشحاله یو بل دا راته وایي چې دغه ځوانان ډلې ډلې ته ګوري او خوشحاله دي یو بل سره مینه محبت او دلته راځي او سیاحت لپاره او د دغه خوراکونو نه خوند اخلي دغه صحنې نه ته خپله څومره خوند اخلي یاره زه خو ټوله ورځ ته نه ښایسته خوند اخلم چې دا ښایسته ښایسته ګلان راځي او دلته کیني او پاسي او هغو د دې ځای نه خوند اخلي بلکل نو الله تعالی د هر وخت د دو مخ باندې خوشحالي او خندا راولي زما نواب خان هم نن راغلی دی نواب خان خو ماشاءالله چې ډېر زبردست او د ګل نه ډک سړی دی که نه او دې هوټل ته نوی راغلی دی موږ بل افغانستان کې هم د خلکو صفت کاوه وایي په جبلات کې سپینغر هوټل ته تللی ما ډوډۍ مې سپینغر هوټل نه سپینغر شینواری رستورانت سپینغر شینوار رستورانت هو که نه او موږ هلته تللي وو موږ ډوډۍ وخوړله ما اوس ده ته ویلم هلته داسې ځو موږ هم سپینغر کې خورو الله هر وخت راوله او هر وخت راشئ او دا میلمنستون ستاسو دپاره همیشه خلاص دی او حاجي صاحب مثلا که نواب خان دلته ډوډۍ وخوري څو افغانۍ ترې نه اخلي نواب خان په پري په دلته دلته به نه روپۍ اخلو او نه به روپۍ اخیستل کېږي وینې نه ده پیسې درنه اخلي وینې مان حاجي صاحب روپۍ نه اخلي درنه دا اول کې همداسې دي اول کې داسې ښه اول کې دوی چې نه درنه حاجي صاحب بیا به لوښي ووینځو حاجي صاحب صفت هین په زموږ په افغانستان کې څه وایي او ځکه چې زه راغلم حاجي صاحب درنو ملګرو وبښئ یو څه چې زما له ذهنه ووتل هغه دا و چې د حاجي صاحب معرفت و حاجي صاحب زه به معرفي کوم او که نه خپله نوم دې راواخله زما نور محمد نوم دی او د سپینغر شینواري خپله محصول یم او زمونږ په هوټل کې ماشاءالله چې هر رقم ښایسته خواړه او برابرېږي که نه بل زه چې څومره ستاسې د هوټل ته راځم بعضې وخت کې زه دلته ډوډۍ ته راځم دلته ملي لوبغاړي هم راځي ملي تجاران هم راځي
د هیواد هغه سترې هستۍ چې په رښتیا مثال پرې کېږي هغوی دلته راځي او دې جنتي موسم نه او همدارنګه د دغه ماحول نه خوند اخلي. بېشکه همداسې ده چې څومره ملي لوبغاړي دي هغه ټول همدلته راځي، بل ځای ته نه ځي، همدلته ما سره ناست دي او ښه په ګپ شپ او ښه په خوشحالۍ راځي او د دې خوراکونو نه خوند اخلي. او ډسکاونټ ورسره کوې که نه؟ یقین وکړه که ډسکاونټ مو اوسه پورې ورسره کړی او ښه په خپل خوښۍ باندې هغه پیسې ورکوي. هغه خو مالداره خلک دي نو که موږ سره ډسکاونټ یعنې ګزاره وکړي که نه یو خبره هغه خو مالداره خلک دي. نه مالداره دي خو هغو ډېر محنت کړی دی او ډېر دلته په سختۍ باندې دی منزل ته رسېدلی. زه منمه د افغانستان هر هغه لوبغاړی چې د افغانستان ملي لباس یې په تن کړی دی هغه د هغه د خواریو نه چوړ دی. هر هغه څوک چې خواري کوي زحمت باسي. یو پښتو یو بیت وایي لار که څومره اوږده وي ته مزل کړه هغه څوک منزل ته رسي چې کیني نه. هر هغه څوک چې خواري کوي زحمت وباسي او د خپل وجود نه خولت وي هغه حتما الله تعالی د هغه دغه زحمت ته ګوري او یو نتیجې ته رسوي. نو هغوی به حتما خواري کړي. بېشکه الله تعالی دې نتیجې ته رسولي دي. ډېره مننه حاجي صاحب چې خبرې دې راسره وکړلې. کور دې ودان خوشحاله اوسې. او نواب خانه چېرته ځو؟ برخې څه شی خیال ده؟ هلته دته ما شي راوړي دي شی دې راوړي دي؟ چا چې شي ورته رالېږلي دي. نوابه اوښکې رالېږلې. اوښکې رالېږلې ده؟ نو ته خپله وجاړه دومره اوښکې پیدا شي تو یې هغه د خوراک دی او دا نه دي. هغه څه شی دي؟ اوښکه. زه چې هلته یې ګورو. ښه حاجي صاحب ستا په اجازه پاس خېږو خوشحاله اوسې. نو زه د خپل یو پخواني ملګري سره غږېږم. سلام ستړی مو شي په خیر راغلی. خاص دی خیرت دی جوړې دا د پېښوریانو خوی خو مه کوه دا به مونږ لږ شان دي هغه کېږي دا په دواړو سترګو څنګه یې جوړ خو یې وخت ساعت ښه تېرېږي الحمدلله د الله احسان دی. ژوند چارې دې څنګه د روان الله رحم دی ډېر ښایسته یو خبره ته وکړم خفه کېږم په ما دواړو سترګو 15 کاله مخکې مې لیدلی همدغه شی اوس هم هماغه شی. دا د الله رحم دی. نه موږ زاړه شو در سره ته هماغه ځوان پاتې حساب بس دا ستاسو دعاګانې دي مخلص صاحب. ولې ځان ته دعا نه کوو چې تا دې نو په تا به تاثیر نه کوي. اوس راځو شخصي ژوند ته دی څنګه دی ژوند دی چیرته یې په کومه خاوره ژوند کې؟ ټیم خو اسلام آباد کې اوسېږم او خپل روزګار دی شکر دی ښه په عزت سره ژوند تېرېږي. بالکل الله تعالی دې همدغسې عزتداره لره. هغه وخت یاد شي چې ته به لوبډل مشر یې او زموږ خلاف به لوبېدلې. بالکل د افغان صاحب جمال الدین لیسه کې په نهادیه کې او ډېر ښه ژوند اوس هم دی او هغه وختونه هغه مینه محبت او هغه اوس هم زموږ زړه کې دي تاسو سره او بیا د ننګرهار ټولو ولسونو سره. نو الله دې وکړي چې همدغه شانتې سورلړی اوسي د موږ سره د ټولو سره. دا چې په اسلام آباد کې زموږ خپرونې دي کله کتلې دي؟ انشاءالله ولې نه زه خو ستا مینهوال یم او ښه مینهوال. دا څه انډیوالي په خپل ځای خو مینهوال په خپل ځای او لکه څرنګه چې تا سره دا یو ورور دی د دې ډېرې ښکلې مرکې در سره زه ګورم او ډېر مزې نوري صاحب هم راغی ډېرې مزېدارې مرکې هغه نور نه راځي. ښه شبیر نوري د افغانستان ملي لوبغاړی هم راغی زموږ خبره په ثبوت رسېده. ښه وبخه ستا خبرې مې قطع کړې لږ شان دي لکه څنګه چې ستاسو سره دا یو ورور دی دا ډېرې ښکلې مرکه کوي او دا جوړې تکړه خیرت دی او د دې دا کوم انداز چې دی دا زموږ ډېر زیات خوښېږي. دا ریل کې همداسې دی ګوره انداز یې نه دی د دې ژوند همداسې دی. ښه ډېر ښه الله دې نور هم کامیاب کړي. خاره مسیح تا دې خدای کامیاب کړي جنتونه دې نصیب کړي سره. نواب خانه ته زما میوالان یې. بالکل ستا مینهوال یم. دا زما مینهوال دی. هو که نه ښه سره تا ویلې پخوانی انډیوال مې. دا مې پخوانی انډیوال دی او دې سره ما کرکټ یې کول. کرکټ یې کول ستاسې توپ ډنډر نه اته چې تاسې نه دا بل هغه یو سړی ګزاري یا بل یې وهي. ښه نو نوري صاحب بخیر راغلی جوړ یاستئ ژوند ښه روان دی خوشحاله اوسئ. حاجي صاحب دوه خبرې کوو اجازه ده؟ څنګه یې؟ الله شکر دی ستا دعاګانې دي وخت تېرېږي چېرته ښکارې ولا همدلته یو حاجي صاحب ته نه ښکارې نه کرکټ دنیا نه مورکې نه یې ولا چې ورکه حاجي صاحب هغه دی ته ډېر مصروفه یې او فکر کوم چې خواري دې ډېره شروع کړې ده. څوک امدام کار دی نه الله تعالی روپۍ ګټو الله تعالی دې خپلو اهدافو ته ورسوه. درنو لیدونکو شبیر نوري یو له هغو لوبغاړو چې د افغانستان د ملي لوبډلې لپاره ډېر زیار ویستی دی او په ملي لوبډله کې ډېر ښه ولوبېدو. په وروستیو کې یو څه انجري شو د هغه د وجې نه کرکټ له نړۍ نه یو څه
لږ لرې پاتې شو اوس یې بېرته کمبیک کړی دی او ډېر ښه روان دی او انشاءالله چې بېرته به راځي انشاءالله خپل خواریم شروع کړی دی انشاءالله دغه د خپل تمریناتو په اړوند که را سره وغږېږئ تمرینات کوئ دم ګړی تمرینان خو بس سهار او ماښام بس سهار زما جیم ته بس مازدیګر ټایم کې زما خپل اکیډمي ته پریکټس کوم بس هغې نه پس حاجي صاحب خوا ته چکر کېږو ګپ شپ حاجي صاحب سره لګو بالکل او ګرین کپ زما یاد شو هلته یو څه سلیزه دې یاد شو سلیزه مې یاده شوه بالکل السلام علیکم نوري صاحب خیر په خیر طبیعت په خیر سلیزه ته به دا خبره منې او که نه دا تا پورې اړه لري خو د تا نه زیات زه خوشحاله زه منم زما خو ډېر داسې ډول انډوالان ډېر زیات راباندې خوشحالېږي چې پرفارمنس وکړم زما نه هغوی ډېر خوشحالېږي بالکل شخصا زه ډېر خوشحالېږم دا د خلکو مینه او محبت دی که نه چې چا انسان ته عزت ورکوي هغه ورکوي که نه بس هغه ستا په پرفارمنس باندې خوشحالېږي الله دې سلامت لره خدای پاک دې وکړي چې دغه 2025 کال انشاءالله امید ستا د ټولو امیدونو د پوره کېدو کال وسي انشاءالله خپل خواري زحمت به نور هر څه الله کوي الله دې ژوندی محنت زموږ په لاس کې نور رزلټ الله باندې بالکل الله تعالی ښه عزت درکړی دی خدای پاک دې همدغسې باعزته لره دعاګانې دي ډېره خدمت وکړو خوشحاله اوسئ زما مېلمه شي صحیح ده که نه خوشحاله اوسئ الله دې ژوندی لره او بس موږ ملګري دي بس هغو سره راغلي وو ستا د کور ودانې چې راغلې او خبرې داسې څومره ملګري خیر بس زما مېلمه شي صحیح ده خوشحاله اوسئ الله دې بس زه به سلامت خدمت کوم ډېره مننه نو درنو ملګرو د افغانستان د ملي لوبډلې چټک توپ وهونکی شبیر نوري و چې خبرې اترې مو ورسره وکړلې شبیر نوري لکه څرنګه چې ما تاسو ته ویلي شبیر نوري د افغانستان ملي لوبډلې لپاره ډېر څه کړي دي هغه وخت چې شبیر نوري به په سټرایک ولاړو موږ به تر ډېره پورې دا په ذهن کې و چې دا لوبه موږ ګټو او تر ډېره همداسې شوي هم دي نن نو هو بالکل ډاډه به و که نه او یو څه وروستیو کې زخمي شو دی د هغه د وجې نه د کرکټ له نړۍ نه لرې شو او اوس یې بېرته کمبیک کړی دی او ډېر ښه را روان دی که نه او کرکټ به کوي مخلص صاحب ما خو ګلان بیا کړلې ښه تر ازاد ده بیا غږېږو یو ساعت رانه ورک شوی عمران میر چې ونه غږوم نه کېږي د افغانستان د 19 کلنو چټک توپ وهونکی رشته عمران میر څنګه یې یو له مینهوالو څخه دی یم دلته د یاشي چې هغه یو سل سود یې وکړل هلته مې دوه سنچریانې کړې وې یو کې یو سل او لس وسو بل کې سل یو کسو دواړه او شل ورځې وې دواړه او بیک ټو بیک بیک ټو بیک او هغه زما اوس هم یادېږي دغه یو شاټ ډېر ښایسته وهي دغه سټریټ ډېر په کانفیډنس سره وي کله چې دغه بال درته ورسېږي سرپه پې نه کې په دې ځانګړې پریکټس کړی که نه نیچرل همداسې دی پریکټس به کول وکړم پریکټس مې به کړی ده نو ځکه بارې مې په او فیوریټ شاټ دې کوم یو دی چې فول شاټ داسې ښه یو په مو سره چې جګی کې سټایل دپاره که نه ډېره مننه کور دې ودان خوشحاله اوسي درنو ملګرو د افغانستان د 19 کلنو ملي لوبډلې لوبغاړی عمران میرو چې خبرې سره وکړلې دی نو ډېر ښه توپ وهونکی دی ودرېده د افغانستان ملي لوبغاړی مو هغه بل دا عمران نوري دا عمران میرو عمران میر او عمران میر ته راشه هلته کښېنه هلته راشه خبرې کوو راځئ ته دې خوا ته راشه دلته مسته راشه مسته هو ښه راځئ که نه میاخېل ته دا دې چېرې دا مې اوښکه پاپړ راوړي دي نواب خان ته دا دې ورکړه دا یو رقم ته دي اوښکه پاپړ دي اوښکه پاپړ دا دې بل رقم ته دي جایزه پکې خېږي دا ګوره په دې کې نواب خان چې خېږي ته ورته ووایه که نه جایزه لرونکي اوښکه پاپړ جایزه لرونکي اوښکه پاپړ دې کې تیارم خېږي وړکۍ جلۍ هم خېږي او وینې دلته میږ هم پکې خېږي ګوت هم خېږي پټخانۍ او موټر هم خېږي او نور هر شیان ډېر پکې خېږي دې نور هر وخت ساعتونه هم پکې خېږي خو ما ته پکې نه خېږي ولې نه خېږي ساعت درته راوړی دی دا چا درکړه دا نور هغه حکیر او بلال احمدیار 2 ساعته رالیږلي وو بلکې 3 وو یو د تا لپاره وو یو د ما لپاره وو یو د هغه لپاره وو مخلص صاحب لپاره وو هغه ته خو مې خپل ورکه مجاهد ته هغه راوړه زما ساعت راوړه د مخلص رانه ورک ده د مخلص مې ورک کړی ده شور وکړه او بغل انجا وخت ما پیسې په ما راغلي دي او د تا مې دا راوړی خیر اوسې زه نور کور ته اوښکې هغه وړم نه چې ورک شوی ذمهوار یې نه یم ما ته راکړه خپل ساعت خپل کار دې کوه زه بیا د اوښکې پاپړ بیا نه اخلم ولې نه اخلي نه اخلم دا ساعت دې واخله اخلم هر وخت یې اخلم دا څه د اوښکې پاپړ هم اخلم کور ته یې وړم دا اوس کوه چې وي خروج څنګه دی خوند یې څنګه دی واخله دغه بچې نه دي کې چې وکړي راته
او ما ته او دا راوختله که نه هغه ته دا دا وګورئ وګوره تاسې څنګه خوندور دی که نه دی د وخت پاپړ والا د کور ودانې دا کور کې پخوي نه چرا؟ نه ده غټه کارخانه ده افغاني زه نور تولید ده. کور ته هم دا وړم او غرمې کې هم دا خورم ولې ډوډۍ نه خورې نه دا مزه کوي که نه نه خوندور نه. کارونه کې دا افغاني تولید ده ما مخکې نه خوړل نه مې دا زموږ ولیدلي او ملګري نه دي مې هغه کول نور آغا حکیار او بلال احمدیار نور آغا حکیار بلال احمدیار بلال احمدیار آفرین. او خدای د خیر ورکړي خدای د جنتونه نصیب کړي چې همدغسې ښه پاپړ جوړ کړي او دا واړه واړه ماشومانان یې ترې واخلي ویې خوري زه کور ته نور هر وخت هم دغه وړم او نور خلک به تاسې به یې هم وړئ هر وخت ما تیار وړي دي هر وخت چې ورتلی او دا پاپړ ماخسئ نو زه به در په یادېږم دا ولې او بله یادونه ده که چې نه نابخان یې زمونږ مري دا خپرونه هم دوی سپانسر کړې ده او دا خپرونه موږ نه کوو دې چې پورې چې موټر کې راغلو او. دلته چې کړایي وخوړله او. دا ټولې پیسې دی ورکړي دا پاپړ والا دومره ښه سړی دی د پاپړ والا او دا خوري چې دا پیسې اخیستې دي نه دا مې د مبتلا لیکلي دي وګوره ساتم نور هر وخت راځم او خوشه به یې راکوي هر وخت راځي مزه کوي پیدا که کړه. نه مزه کوي که نه زه بیا در کومه میاخیل صاحب پاپړ واړوند څه وی څنګه پاپړ واړوند څه وی پاپړ ولا داسې دي ښه چې یو خبره دا ده چې د دې دغه مساله چې کومه ده دا په خپله دوی لکه موږ ټول جوړوي. کېناستو او یو ځای هم دا فرموله جوړه کړله لکه زه هم ملګری یم ورسره دا فرموله موږ خپله جوړه کړې ده بې ضرره ده او ډېره ښایسته ده همدارنګه کوم پاپړ چې استعمالیږي دا هم افغاني تولید ده تولید افغاني د خارج نه راځي کاغذ چې د کاغذ او پیکینګ او هر څه ډیزاین دا هم افغانستان کې جوړ درنو ملګرو وطني تولید ده بالکل درنو ملګرو که غواړئ چې هیواد مو په خپل ځان بسیا شي یوازینۍ لاره دا ده چې خپلو تولیداتو ته خپلو حاصلاتو ته لومړیتوب ورکړو زه پوهېږم چې دا پاپړ اخیستل د ماشومانو کار دی او ماشومانو ته موږ یې اخلو کله چې ماشومانو ته موږ اخلو باید خپل تولید وګورو او چمچه به هم خیږي پکې کومه ده دغې نه ده او بالکل د شنو پاپړو کې خیزي ښه د تورو کې هم خیزي د تورو کې هم او خېږي جایزه لرونکي ده نو راځئ د دې لپاره چې زموږ هیواد په ځان بسیا شي د خپلو تولیداتو څخه ګټه واخلو اوښ که پاپړ په وروستیو کې زموږ ملګرو بازار ته عرضه کړي دي په رښتیا هم خوند یې موږ ولیدو ډېر خوندور دي خپلو بچیانو ته خپلو اولادو ته همدغه پاپړ ویسئ او خپله هم وخورئ ډېر خوندور دي الله دې همدغه کاروبار د حقیار صاحب او همدارنګه د احمدیار صاحب یو وخت داسې کړي چې سلګونه او زرګونه ځوانان په دغه کې په کار بوخت شي او دغه هیواد ته د آبادۍ یو زیری وګرځي نو او ما ته خوشه پاپړ راکړي درکوي ته دا د خوشو ډېر مفکش شوی خو مزه کوي که نه نو پیسې هم مزه کوي که نه پیسې ورکوه ښه دی ډېره مزه کوي بیا به زه درته د چرګو هګۍ راپټوم چانې پټې کور کې او ستا خپلې دروند څنګه پټې خو بیا دلته به ورکوم دی به ما ته دغه پاپړ راکوي نور نه د دې نوم چې ده د اوخره اوښ کې پاپړ به راکوي نور نه خورم اوښ کا اوښ پاپړ نه اوښ کا پاپړ اوخره پاپړ اوخره پاپړ تا ته زه اخلم هر وخت او چمچې به هم پکې خیږي او بالکل بالکل نو ډېره زیاته مننه د درنو ملګرو چې راسره وو دغه خپرونې راسره تعقیب کړله او خبرې اترې مو ورسره وکړلې کور ودان نو په وروستیو کې څه ویل لري چاته هغه مینهوالو ته هغه خو ګروپونه دي که نه د فلم بوکس کې دي په وروستیو کې خو داسې ورته وایم که د ما میوالانان هستئ د ما انډیوالان هستئ نو اوښ که پاپړ اخلئ آفرین و که نه اوښ که پاپړ اخلئ او خورئ زنده باد زنده باد درنو ملګرو له همدې سره زموږ دغه خپرونه هم په همدې ځای پای ته رسیږي تر هغه چې یو ځل بیا زه مهراب ګل مخلص او دغه ډله ځوانان ستاسې درانه چوپړ ته حاضرېږو په لایزال څښتن تعالی مو سپارو هر چیرې چې یاست د ژوند په ټولو چارو برلاسي اوسئ د الله په امان الله په امان